قدرمانو دوستانو سلامونه، زه غوټۍ یم. هرکلی مو کوم چې د ډیجیټل چین پروګرام ګورئ. پاکې اوبه او زرګون غرونه د سرو زرو او سپین زرو په څیر ارزښت لري. دغه ايکولوژيکه مفکوره په چین کې له تیرو څو کلونو راهیسې ښه پلی کیږي او په رڼا کې یې د دغه هېواد د ښارونو او کلیوالو سیمو په چاپېریال کې څرګند ښه والی راغلی دی. چینایان د ښه ايکولوژيک چاپېریال د ساتنې ترڅنګ د ښه کیفیت لرونکي پرمختګ د موندلو لپاره کوښښونه کوي او د بشر او طبیعت په ګډې همکارۍ د عصري کېدو بهیر پیاوړی کوي. زه به په نننۍ پروګرام کې د ګڼو شمیرو له مخې تاسو ته په تیرو 10 کلونو کې د ايکولوژيک چاپېریال د ساتنې او د زرغون پرمختګ په برخو کې د چین پرمختګ در وپیژنم. په چین کې د هوا د کیفیت د ښه کېدو سرعت د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله ډېر چټک دی. په 2022 کال کې د چین د ښار په کچه سیمو کې د کال د هغو ورځو شمېر 8.5 سلنه ښودل شوی چې کیفیت یې ښه او غوره و. د چین په خاوره کې د ښو او غوره کیفیت لرونکو اوبو انډول 8.9 سلنه ښودل شوی او سمندري غاړو ته نږدې سیمو کې یې د ښو او غوره کیفیت لرونکو سمندري اوبو انډول په سلو کې 1.9 ښودل شوی دی. له تیرو 10 کلونو راهیسې په چین کې د نویو ځنګلونو د روزلو مساحت 340 میلیونو جریبو ته رسیدلی او پر ځنګلونو د پوښل شوې خاورې انډول یې په سلو کې 4.02 ښودل شوی دی. د دې ترڅنګ په دغه هیواد کې د کرل شویو ځنګلونو عمومي مساحت 438 میلیونو جریبو ته رسیدلی چې دغه شمېر په نړۍ کې لومړی مقام نیسي. له تیرو 10 کلونو راهیسې په چین کې په نه دوام لرونکو انرژیو کې د سکارو د کلورو انډول له 8.5 سلنې څخه 50 سلنې ته ښکته شوی او د دغه هیواد د کورنیو تولیداتو د عمومي اندازو په هر واحد کې د کاربن 2 اکساید د ایستنې انډول 4.4 سلنه کم شوی دی. په غني وخت کې په دغه هیواد کې د دوام لرونکو انرژیو د کلورو اندازې او د نویو انرژیو د موټرونو د تولید او پلورنې اندازې په نړۍ کې لومړی ځایونه خپل کړي دي. برسېره پر دې په همدې تیرې لسیزې کې په چین کې د اوبو او خاورو د ورکېدو د مخنیوي ډېرې هڅې شوې چې د داسې سیمو مساحت یې لږ تر لږه 600,000 کیلومتره مربع ښودل شوی دی. په چین کې په بېلابېلو کچو او ډولونو د طبیعت د ساتونکو سیمو شمېرې کابو 10,000 ښودل شوی او مساحت یې د دغه هیواد د خاورو په عمومي مساحت کې 18 سلنه نیسي. ځمکني کوره د بشر ګډ کړی دی. نو د زرګون کړي آبادول او د ايکولوژيک چاپېریال ساتل د ټولې نړۍ ګډه دنده ده. په تیرو څو کلونو کې په چین کې د زرغون پرمختګ سرعت ورځ تر بلې چټک شوی او زرګون خدماتونه یې هم زیات شوي دي. د بشر او طبیعت په ګډې همغږۍ د عصري کېدو بهیر نه یوازې د چین د پرمختګ خوځنده ځواک ګرځېدلی بلکې ټولې نړۍ ته یې هم ګټې رسولي دي. قدرمنو دوستانو، نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. له پاملرنې مو مننه کوم. خدای پامان.